وفادار نولی. یو زمیندار د خپلې ښځې او بچي سره په یو کلي کې پاتې کېدو. یو ورځ زمیندار د پټي نه واپس را روان و، نو ځان سره یې یو نولی راوړو او خپلې ښځې له یې ورکړو چې دا به مونږ د خپل بچي سره یو ځای پالو. ښځه یې بازار ته تله، نو د هغې نه مخکې یې خپل بچی وده کړو، خو چې لاندې یې وکتل نو نولی ولاړ و. هغې خپل بچی د نولي سره یوازې پرېښودل نه غوښتل، نو خپل خاوند سره یې خپل بچی حواله کړو. چې کله بازار ته روانه شوه او سودا یې وکړه او واپس راتله، نو چې په ګیټ رادننه شوه نو نولی یې ولیده چې د هغه په خوله کې وینه ده. دا په ژړا شوه او نولي ته یې وویل چې تا زما بچی مړ کړو. نو په خپل پوره طاقت سره یې نولی مړ کړو او چې څنګه یې دروازه کولاو کړه او خپل بچي لیدو دپاره لاړه، نو بچی په سکون او آرام سره وده و او لاندې ته یو مار مړ پروت و. دا پوه شوه چې نولي د دې مار سره جګړه کړې ده او زما د بچي د بچ کولو لپاره یې دا مار مړ کړی دی. دا واپس د نولي خواله لاړه او نولي ته یې وویل چې تا زما د بچي دپاره دا مار مړ کړی دی، خو چونکې نولی مړ پروت و او هغه د هغې خبره وانه اورېده. په دې وخت کې د زمیندار ښځه په ژړا شوه او په سلګو شوه.